کړو درته اهلا وسهلا ای د ناتویونکو سیالۍ د ناتویونکو سیالۍ د رمضان المبارک په ویاړ چمتو شوې خپرونه د ناتویونکو سیالۍ درته په ژوندۍ بڼه خپرو خندو دشتي کړو درته اهلا وسهلا ای خپرونه کې پنځه ناتخوانان ټاکل کیږي او ستاسې په رایه ګټونکي کیږي. تاسې کولی شئ خپرونه کې برخه واخلئ او د خپلې خوښې ناتخوان ته رایه ورکړئ. خپرونه درته د روژې په میاشت کې هره ورځ له 4 تر 5 بجو محمد رسول نظریه او لالاغا ابراهیمي خپروي د ناتویونکو سیالۍ کتاب الله درا پروت پا مدینہ کے دے دل بر زما پروت پا مدینہ کے دے دل بر زما کلا چیز ورشم هغه ورځ بوي اختر زما پروت پا مدینہ کے دے دل بر زما پروت پا مدینہ کے دے دل بر زما کلا چیز ورشم هغه ورځ بوي اختر زما پروت پا مدینہ کے دے دل بر زما پروت پا مدینہ کے دے دل بر زما او ملما ببرا لا مکان دے پاپا کلا باندې ډېر ګران دے پاپا کلا باندې ډېر ګران دے او ملما ببرا لا مکان دے پاپا کلا باندې ډېر ګران دے. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کاون غږ خپلواکي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مه شئ، مازدیګر مو په خیر. درنو زړه ته رانږدې اوریدونکو په دې هیله چې تاسو راته ښه اوسئ او همداسې به د خپلو راډیوګانو تر څنګ ناست اوسئ. د ناتویونکو سیالۍ خپرونه پیل شوه. موږ هم دواړه همکاران راغلو چې دغه خپرونه تاسو ته پر مخ ویسو. درنو اوریدونکو د ناتویونکو سیالۍ خپرونه چې د کاون غږ خپلواکي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي، نن بیا هم دوه پیاوړي ناتخوانان، دوه خوږژبي ناتخوانان، د ښې حنجرې خاوندان د یو بل پر وړاندې سیالۍ کوي او دغلته چې څوک ګټونکی کیږي، څوک چې ډېرې رایې ترلاسه کوي، هغه نو چا څخه به ورځي؟ ساجد الله جذباتي، شمس الحق افغاني صاحب او حامد احساس. دا درې هغه ناتخوانان دي چې دوی نیمه پایلوبې ته ورتللي دي، یعنې هغه ځای ته ورغلي دي چې تقریبا ګټونکي اعلانېږي له دې وروسته. نو نن ګورو چې عبیدالله نایلي صاحب او که مولوي صاحب محمد یونس لغمانی صاحب دغه ناتخوانان د یو بل پر وړاندې سیالۍ کوي. 0 ډېرې خبرې نور نه کوم، ورځم خپل همکار ته او له هغې وروسته اورېدونکي راخلو. ښاغلی نظري صاحب تاسو هم ستړي مه شئ، مازدیګر مو په خیر. بیا به اورېدونکو ته لاړ شو. ډېره مننه آباد اوسئ جناب ابراهیمي صاحب. زه هم اورېدونکو ته ښه راغلاست وایم. زیاتې خبرې کول نه غواړم ولې چې سیالۍ جالبه ده. ډېر زیات اورېدونکي به د دې سیالۍ دپاره منتظر وي، ناست به وي. مطلب دواړو طرفو ته ښه مینهوال شته. نایل صاحب د لغمان په لر او بر کې ښه مینهوال لري. دې سره مولوي صاحب محمد یونس لغمانی هم د لغمان په شاوخوا سیمو کې د کافي مینهوال لري. ډېر زیات خلک شته چې هغه د دوی غږ سره مینه لري، علاقه لري او د دوی غږ خوښوي. نن خپرونه را سره واورئ. د خپرونې په وروستیو کې درته د سبا ورځې ناتخوانان هم معرفي کوو. سبا ته هم موږ 2 سیالۍ لرو. دغه 2 سیالیو څخه موږ ته دا معلومیږي چې څوک ګټونکي دي. وروستي ګټونکي موږ ته په لاس باندې راکوي. خپرونه به شروع کړو. بالکل ښاغلی نظري صاحب محترم کور مو ودان خوشحاله اوسئ. بالکل ډېرې خبرې ځکه نه کوو چې دواړه پیاوړي ناتخوانان دي، دواړه ښایسته حنجرې له ځان سره لري. ورځو لومړی د نایل صاحب ناتیه کلام اورو، له هغې وروسته د مولوي صاحب محمد یونس ناتیه کلام، بیا اورېدونکي راخلو او د دوی رایې راخلو. مهرباني ورځو د مولوي صاحب نعت اوله. لومړی د مولوي صاحب نعت ته ورځو چې دی څه وایي. مدینہ کے دے دل بر زما پروت پا مدینہ کے دے دل بر زما کلا چیز ورشم یوازې نعت د مولوي صاحب ما سره په ارشیف کې نشته او مولوي صاحب هم نه دی راغلی چې هغه ریکارډ کړي. ټول نعتونه د ما سره غبرګ دي. نو دې کې به زه نه پوهېږم کوم نعت سړی خپور کړي. په هر صورت د نایل صاحب دري نعت دی هغه اورو. و محمدا سر جان من فدای تو
کی بودان دم کی ببینم رخ زیبای تو و محمدا و محمدا. بلې 0 350 250 لومړني اوریدونکي ته وخت ورکوو. السلام علیکم ستړي مشي خرغلاس څوک رایم او چاته ده؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام څوک رایم او چاته ده؟ مایل ما د بر محمد خیل نو ډیرې ځخه مې زنګ تاسو سره اړیکه نایل خان رایم او چاته ده؟ مولوي صاحب محمد یونس لغمانی ته. لغمانی صاحب تاسو لومړنۍ رائے ولیکل شو، ډیره مننه کور مو آباد. بالکل لغمانی صاحب لومړنۍ رائے ترلاسه کړه او بل اوریدونکی راخلو له ده سره غږیږو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ په خیر ستړي مشئ. نوم راواخلئ رائے مو وکاروئ. عبید الله نایل سم د قاری عبید الله نایل. نوم دې راته راواخله څوک یې؟ د اطلاع وی ملمان. ډیره مننه عزیز کور ودان. یو رائے نایل صاحب، یو رائے بیا مولوی صاحب ګټلې. السلام علیکم. السلام علیکم رئیس صاحب. ډیره مننه. وعلیکم سلام. څوک رائے مو چاته ده؟ د محمد خیل د خالد بن ولید اسرائیل یې ګروپ د نظام واره چې مولوی صاحب محترم محمد یونس لغمانی صاحب. ډیره مننه. ډیره زیاته مننه کور ودان مولوی صاحب محمد یونس لغمانی صاحب تاسو رائے منګوره سواله کور مو ودان ژوندي اوسئ چې برخه مو واخیسته. بل اوریدونکی راخلو له ده سره غږیږو. السلام علیکم ورحمت الله. سلامونه علیکم خدمات پښتنه مې آداب قابل منظور. شاهین دورانه مهرباني وکوي رائے چاته ورکوي؟ مننه خوشاله اوسره ورکوم جناب نایل صاحب. نایل صاحب ته ډیره مننه. کور مو ودان خوشاله اوسئ. دوه رائے لري نایل صاحب، هم دومره رائے لري مولوی صاحب محمد یونس لغمانی صاحب. اوریدونکی لرو. السلام علیکم ستړي مشي. غیر مجاز اډیکه پری شو. بل اوریدونکي خوش چرته تر نه دي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خرغلاس څوک رایم او چاته ده؟ سلام خیل نو موافق سو نه هدیه مول سما نه. ډیره مننه کور ودان. ښه نو مولوی صاحب محمد یونس لغمانی صاحب درېیمه رائے هم ترلاسه کړه. اسدالله ول محمد خیلو کلي نه برخه اخیسته او ډیره زیاته مننه ورڅخه کوو. کور ودان. بل اوریدونکی لرو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم محترم خیر جوړ عبدالقدیم نوابان د نایل ته مولوی نایل ډیره مننه. ژوندي اوسئ. ستاسو غږ موږ ته صحیح شو ترلاسه مو کړو. ستاسو رائے موږ عبید الله نایل صاحب ته ورسوله. له دې سره 3 رائے لري نایل صاحب او 3 رائے لري هم دومره رائے یعنی مولوی صاحب محمد یونس لغمانی. بل اوریدونکی لرو. السلام علیکم ستړي مشي. وعلیکم السلام محترم خیر خدمت محمد ولی محمد رائے نایل. ډیره مننه کور ودان. ستاسو رائے نایل صاحب پسې ورسېده. کوشش کوو ابراهیمي صاحب چې سیالي جالبه ده. ډیر مونږ هم ونه غږیږو زیات وخت اوریدو. کوشش همداسې مونږ کوو. اوریدونکي ډیر زیات اخلو. السلام علیکم. مننه کور ودان. نوم راواخلئ رائے مو وکاروئ. یونس لغمانی صاحب ته ډیره مننه. کور مو ودان خوشاله اوسئ چې برخه مو واخیسته. له دې سره نو د لغمانی صاحب هم 4 رائے شوې. بل اوریدونکی لرو. نظري صاحب تاسو ورسره وغږیږئ. السلام علیکم. سلام تاسو نه دې او نه ته چې رسول بن ټول تکام په دې ولا چې تاسو جوړ دی. کور ودان آباد اوسئ. څوک رائے مو چاته ده؟ مننه په دې ملاتړ سره د پښې د بیرته تاسو نه لاربار نیولې به ورکوم کاری عبید الله نایل ته. ډیره مننه کور ودان. بالکل نایل صاحب چې یو رائے ترلاسه کړه 15 ته د نوموړي رائے ورسېدې. نظري صاحب محترم سیالي ډیره زبردست روانه ده. فرق نه کېږي چې څوک به ګډون کوي ځکه کله یو مخکې کېږي کله بل همداسې ده. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مشي. څوک رائے مو چاته ده؟ خیر ژونداس نظري صاحب څنګه خیر بخیر؟ کور آباد مهرباني. مننه خیال محمدی ما د چاري څخه وړاندې نایل صاحب تاسو رائے ولیکل شو. کور آباد. بل اوریدونکی شته دی هغه نو تاسو راواخلئ. اوریدونکی راخلو له ده سره غږیږو. السلام علیکم. وعلیکم السلام نظري صاحب خیر جوړ. ډیره زیاته مننه. کور ودان خوشاله اوسئ. نوم راواخلئ. څوک له کومه ځایه؟ محمد بلال محمدي د ګلکارۍ څخه وړاندې عبید الله نایل صاحب. ډیره زیاته مننه. کور ودان. نایل صاحب بیا وایي چې د روژه ماتې په اړه یې څه ویلی دا مقه لږ اورو بیا به نور اورېدونکي راخلو. تر هغې پهلوان هغه را پیدا کړي زه اورېدونکي هم راخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمت الله. ډیره مننه. کور دې ودان. نوم دې راته راواخله بیا دې رایې وکاروه.
من هو اطلاع شنو دي عم بقول الانجار صوري انا ده ولا انا عبید الله نایل ته مرایده ډیره مننه. نایل صاحب ته ورځو چې څه راته وایي لږ به ورته غوږ شو. روژه ماته مې د اوښکو سره مل دی، د نړۍ مسلمانانو داسې چل دی، د نړۍ مسلمانانو داسې چل دی. اتره یې ترلاسه کړي دي عبید الله نایل صاحب، یونس لغمانی صاحب. ملما د پامنګ پر اختیار غلدا ملما د پامنګ. نو لغمانی صاحب ما څخه نه راځي چې نوی ریکارډو کې او غزاړو ریکارډو کې زه دا تفکیک نشم کولی چې دا د چا غږ دی. د دواړو لونو غږ یو شان دی. السلام علیکم. السلام علیکم ابراهیم صاحب، خیر جوړې بخیر. کور ودان آباد اوسې. څوک رایه مو چاته ده؟ میرویس ما د قلب خان نه زنګ ول مولوی صاحب محمد انس لغمانی ته کور ودان کور ودان مولوی صاحب ته چې رایه ورکوئ نو 15 ته د مولوی صاحب رایه ورسېدې. کور مو ودان ژوندي اوسي چې برخه مو واخیسته. ښاغلی نظري صاحب بل اورېدونکی لرو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني نوم راواخلئ، رایه مو وکاروئ. مننه ابراهیم صاحب، الله یحترم د مرکز څخه رایه به ورکړم. عبید الله نایل ته رایه ورکوي. ډېره مننه. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. کله نایل صاحب رایه اخلي او کله بیا د یونس لغمانی صاحب واروي. 15 رایې لري لغمانی صاحب او 9 رایې لري نایل صاحب. اورېدونکی لرو. السلام علیکم. ستړي مه شئ. سلامونه دې منظور. کور آباد ډېره مننه. څوک رایه مو چاته ده؟ ډېره زیاته رایه مو چاته ده لنډو کې؟ رایه به واچوم لغماني صاحب پاکوالي او صافیه د باندې. ډېره مننه. ډېره مننه. مولوي صاحب محمد یونس لغمانی صاحب یو بله رایه هم ترلاسه کړه. شپږو ته یې رایې ورسېدې. رایې ټولې څو دي؟ بس شپږ رایې لري لغمانی صاحب او نایل صاحب 9 رایې لري. 3 رایې توپیر لیدل کېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروري. همدې پړیږي د لغمان ولایت څخه مرکز کې. ښه دې کړي چې برخه دې اخیستې. مهرباني وکړه د ناتوینو کو سیالۍ خپرونه د رایه مو چاته ده؟ اماره محترم قاری صاحب عبید الله نایل ته. نایل صاحب ته مو رایه ده. ډېره مننه. کور مو ودان خوشحاله اوسئ چې برخه مو راسره واخیسته. بل اورېدونکی لرو، له ده سره خبرې کوو. السلام علیکم. ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. خیر جوړې. آباد اوسې. څوک له کومه ځایه رایه مو چاته ده؟ رحمت الله سرحدي خبر کوم د ګلارام څخه. رایه مو چاته ده؟ عبید الله نایل. نایل صاحب ته ستاسې رایه ولیکل شوه. کور آباد بل اورېدونکی شته دی؟ هغه تاسې راواخلئ. اورېدونکی راخلم، خو یو ملګري میسج کړی ده. نوم یې لایق وفا یې مه وایي. ابراهیمي صاحب وایي میک کې مشکل شته ده او غږ مو صحیح نه راوځي. مخکې مشکل حل شو. زه ډېره مننه. زما ورته توجه وشوه. لایق وفا کور مو ودان خیر ملګري دي، ژوندي دي اوسي. اورېدونکی لرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوي څه خیر جوړې. ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. نوم مو راته راواخلئ. څوک له کومه ځایه؟ مننه. آباد اوسئ. رحماني خبرې کوم له ګلارام نه رایه ورکوم. عبید الله نایل ته. عبید الله نایل ته رایه ورکوئ. 12مه رایه وه چې عبید الله نایل صاحب ترلاسه کړه. قاري صاحب عبید الله نایل چې 12مه رایه ترلاسه کوي او مولوي صاحب محمد یونس لغمانی بیا 6 رایې له نوموړي څخه کم لري. بلې. السلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. څوک رایه مو چاته ده؟ جانم د لغمان مرکز څخه رایه مو عبید الله نایل ته. نایل صاحب ته مو ډېره مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ چې برخه مو واخیسته. نو نایل صاحب څه ناڅه مخکې روان ده تر دې محله. 6 رایې بیا مولوي صاحب لري. اورېدونکی لرو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مننه. ابراهیم صاحب تاسو سلام او نظري صاحب ته سلام وړاندې کوم. البته رفیع الله عجز محله شهید ګروپ نه. مهرباني. رفیع الله عجز صاحب چاته مو رایه ده؟ کور ودان زه خپل استاد محترم نایل صاحب ته رایه ورکوم. د خدای په امان. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. نایل صاحب په لغمان کې زیات شاګردان دي. تر نیمایي زیات لغمان د شاګردان دي. دا خبره ده. نو شاګردان مجبور دي استاد ته رایه ورکړي. دی خو د مکتب ته راشي بیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظري صاحب خیر جوړې. رحمان رحیم د لنګار نه مېړي ګنو د نو عبید الله نایل ته رایه ورکوم. ډېره مننه. رایه مو عبید الله نایل صاحب ته ولیکل شوه. کور مو آباد 88 350 2 شمېره راسره برخه واخلئ. مهرباني. السلام علیکم. سلامونه احترامات ابراهیمي صاحب خیر جوړې. ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. نوم راواخلئ. څوک؟ لایق وفا د شمنګا څخه. لایق وفا. مهرباني. اوس خو به مې غږ صحیح شوی.
اوس صحیح شو مېرمنه. ښه رایه مو چاته ده؟ نایل صاحب ته. ډېره زیاته مننه. کور د ودان چې برخه دې واخیسته ژوندی اوسې. نظري صاحب چا نظر کړی؟ زه بیخي مرۍ مې نن خرابه ده والله. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مشئ. څوک رایه مو وکاروئ؟ جنت ګل د بابا حسین له داغ باندې اړیکه کوله. جنت ګل رایه مو چاته ده؟ مولوي صاحب ته. مولوي صاحب ته ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسې چې برخه دې واخیسته. اوومه رایه وه چې مولوي صاحب محمد یونس لغماني صاحب ترلاسه کړه. السلام علیکم. جناب ابراهیمي صاحب تاسو سلام او د خبرونه ټول اوریدونکو سلام یو سلام نظري صاحب ته. ډېره زیاته مننه. کور ودان راځئ نو نوم راواخلئ او رایه مو وکاروئ. مننه. کور ودان رفیع الله خشمي یم له مثبت ګروپ څخه رایه ورکوم مولوي صاحب ته. چاته؟ غږ مو خراب شو. چاته رایه ورکوئ؟ مولوي صاحب ته رایه ورکوم. ډېره مننه. کور ودان کوشش کوئ که نومونه یې واخلئ دا به ډېر ښه راشي ځکه نایل صاحب هم که مولوي نه دی نو حافظ خو دی. هو که نه فرق نه شو کولی. السلام علیکم. السلام علیکم. نظري صاحب ښه جوړې. ډېره مننه. آباد اوسئ. څوک رایه مو وکاروئ؟ روحان مصطفی هم دي هر چا څخه رایه ورکوم. عبید الله نایل صاحب ته. عبید الله نایل صاحب ته ډېره مننه. هر چار طرف ته لږ ګاونډیان هم دي که نه. ښه بیا صحیح ده. کور دې خواته دی. بالکل دامان طرف ته دی غالبا. ښه بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم ابراهیمي صاحب محترم ښه یې؟ ډېره مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. مهرباني. وفي الله خبرې کوم. محمد خیل نه خالد بن ولید اصلاحي ګروپ نه رایه مې خطیب صاحب مولوي صاحب محمد یونس ته ده. ډېره زیاته مننه. کور ودان مولوي صاحب یو بله رایه ترلاسه کړه چې 9 ته د نوموړي رایې ورسېدې. 19 رایې بیا عبید الله نایل لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام ابراهیم صاحب ښه یې؟ کور آباد خوشحاله اوسئ. څوک رایه مو وکاروئ؟ زه ظرف الله خبرې کوم ګلارام نه. رایه مو چاته ده؟ عبید الله نایل ته. نایل صاحب ته ده. ډېره مننه. یوه یادونه هغه دا چې دا دواړه ناتخوانان پشهیي ژبې دي. بالکل له اصله چې دي دواړه پشهیان دي. بالکل دا خبره ډېره مهمه او باید وویل شي. لغمانی صاحب هم. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم ښه. ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. نوم راواخلئ بیا مو رایه وکاروئ. البته محمد یونس نظامي ما د پشهیي ادبي بهیر ګلرم څخه اړیکه نیولې. نظامي صاحب مهرباني وکوه. ګل قاری صاحب عبید الله نایل ته مې رایه ده. ډېره زیاته مننه. کور ودان ژوندي اوسئ چې برخه مو واخیسته. ښې نقطې ته مو اشاره وکړه ښاغلی نظري صاحب. بالکل دواړه چې دي د دوی مورنۍ ژبې چې کوم یو دي هغه پشهیي دي. دواړه په پشهیي ژبو خبرې هم کولی شي. اورېدونکو ته ورځو د دوی اړیکې راکړو. رایې یو ځل ووایه. رایې درته وایم 19 رایې نایل صاحب لري او لغمانی صاحب بیا 9 رایې لري. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مشئ. رایه مو چاته ده؟ بیا زه تمه اتحاد ګروپ لومړی مرسله مرله یو ځل پاس کړی رایه مې ده عبید الله نایل ته. ښه عبید الله نایل صاحب نو شل کړه او د سره نو شلمه رایه وه چې عبید الله نایل صاحب ترلاسه کړه. هغه متل خو زه یادوم او ملګري دې نه خفه کېږي. چا چې شل کړی هغه ګټلې. دا متل موږ ته پاتې او باید ووایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. څوک رایه مو چاته ده؟ کسور ناظم له مرکز څخه رایه مو وکاروئ. نایل صاحب ته. نایل صاحب ته ستاسې رایه ولیکل شوه. ډېره زیاته مننه. کور ودان ورځو. د مولوي صاحب غږ هم په اورېدونکو باندې بیا اورو چې مولوي صاحب څه وایي. محمد یونس لغمانی صاحب. دی سردار وریږي رحمتونه شپه ورځ پروژهدار. وریږي رحمتونه شپه ورځ پروژهدار. شپه ورځ پروژهدار. ډېر ښایسته ویلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. څوک رایه دې وکاروه؟ حمزه ابن مرکز څخه مې اړیکه نیولې. رایه قاری صاحب عبید الله نایل ته ورکوم. عبید الله نایل صاحب ته رایه ورکوي. ډېره مننه. کور ودان نایل صاحب ته ستاسو رایه ولیکل شوه. له تاسو ډېره مننه. ژوندي اوسئ چې برخه مو واخیسته. بل اورېدونکي ته ورځو. له ده سره غږېږو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمت الله. جوړې صحت هم خدای خیرت دی. ډېره مننه. نوم مو راته راواخلئ. څوک له کومه ځایه؟ جواد اصلاحي ګروپ وهلی دی. خدمت یم او رایه مې ده محمد یونس لغماني صاحب ته. ډېره زیاته مننه. کور د ودان 10 ته د لغماني صاحب رایې ورسېدلې. نایل صاحب 22 رایې لري. اورېدونکی راخلو خبرې ورسره کوو چې دی څوک دی له کومه ځایه برخه اخیستې. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مشئ. څوک رایه مو وکاروئ؟
اصلاح لیسې نه خبرې کوم حسیب الله د اصلاح لیسې یو کارمند یم رایه مو چاته ده؟ قاري صاحب عبیدالله نایل ته ده. اصلاح لیسه کې عبیدالله نایل صاحب استاذۍ دنده لري نو دی به څنګه بل چاته رایه کاروي؟ بالکل ډېر مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ، مهرباني نوم راته راواخلئ. څوک له کومه ځایه؟ نوم مې سمیلا ده، لغمان ولایت نه مې زنګ وهلی. رایه مو چاته ده؟ مولوي صاحب ته مې رایه. مولوي صاحب ته دې رایه ده. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان چې برخه دې واخیسته ژوندی اوسي. بل اورېدونکي ته م وخت ورکوو. استاد عبیدالله نایل بیا نو 23 رایې لري. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ښه راغلاست. څوک رایه مو وکاروئ؟ مننه. نظر صاحب محب الله درینه د علي شنګ ولسوالۍ څخه رایم. جناب مولوي صاحب محمد یونس لغماني. لغماني صاحب ته ستاسې رایې هم ولیکل شوه. 26 دقیقې تېرې دي زموږ د سټوډیو په ساعت باندې. بالکل 12 رایې بیا لري لغمانی صاحب او نایل صاحب 23 رایې لري. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني ستړي مه شئ، نوم راته راواخلئ. څوک له کومه ځایه؟ سراج الحق سراج خبرې کوم د قاری جواد اصلاحي ګروپ څخه. مهرباني رایه مو چاته ده؟ مولوي صاحب محمد یونس لغماني ته. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسې چې برخه دې واخیسته. ښاغلی نظري صاحب زه چې بار بار د رایو یادونه کوم نو ملګري همدومره میسجونه کوي. محمد وزیر سیفي صاحب ویل چې تاسو رایې باید هر اړیکې نه وروسته یو ځل تکرار بلې یادونه په منځ کې دا کوو چې د ناتخوانانو سیالۍ خپرونه ده. د لغمان 22 ناتخوانان موږ په دې سیالۍ کې راخیستي وو چې تقریبا وروستۍ پړاوونه دي، وروستۍ شیبې دي. دوی به د خیر سره لومړۍ درجه، دویمه او دریمه درجه مقام ترلاسه کوي په دې خپرونه کې. دا د اورېدونکو په خوښه باندې ده او د اورېدونکو په رایو باندې تر دې سره راغلي دي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ښه راغلاست. څوک رایه مو وکاروئ؟ مبین خان. رایه د چاته ده؟ عبیدالله نایل ته. صحیح ده. نو نایل صاحب ته د رایه ورسېده. بل اورېدونکی شته؟ تاسې راواخلئ. سمه ده. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ، مهرباني. څوک؟ حیدري جانان یم د مرکز څخه. حیدري صاحب رایه مو چاته ده؟ رایه مو لغماني صاحب ته ده. لغماني صاحب ته مو رایه ده. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان خوشحاله اوسئ چې برخه مو واخیسته. 14 رایې لري یونس لغمانی صاحب او نایل صاحب بیا 24 رایې لري. بل اورېدونکی لرو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ، رایه مو وکاروئ. مننه. کور مو ودان. عبدالرحمن مدني خبرې کوم د مثبت حرکت ادبي ګروپ څخه. رایې به ورکړم عبیدالله نایل. ډېره مننه. دوی بیا ضد په ضد دي. بالکل همداسې ده. دواړه تره زامن دي که نه نو لکه چې جنګ یې کړی دواړو خلکو کې. السلام علیکم. السلام علیکم. د اسلام د محصل صبر په اړیکه ټینګه کړې. ښه دې کړي چې برخه دې اخیستې. مهرباني وکړه. رایه د چاته ده؟ مولوي صاحب محترم یونس لغماني ته. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې برخه مو واخیسته. ستاسو رایه مو ورسوله. 0 یا 3 یا 50 2 شپېته. په همدې شمېرې له موږ سره برخه واخلئ. د ناتویونکو سیالۍ خپرونه ده. بلې 0 یا 8 شپېته 350 2 شپېته شمېره هم مه هېروئ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. هلکه بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ بخیر. ډېره مننه. څوک رایه مو وکاروئ؟ هغه الیاس محمد نارای مولوي صاحب محمد یونس لغماني ته. مولوي صاحب پسې ستاسې رایه رسید شوه. ډېره مننه. کور مو آباد چې ګډون راسره کوئ. د ناتویونکو سیالۍ ده. اورېدونکی بالکل. مولوي صاحب 14 ته رایې ورسېدې. السلام علیکم. لالا ابراهیمي تاسو سلام. د خپرونې ټولو مینوالو ته سلام کوم. هیله لرم چې روغ جوړ اوسئ. ډېره مننه. ګلزاره رایه مو چاته ده؟ خوشحاله اوسئ. نایل صاحب ته مې رایه ده. سلیمان ګلاب هم سلام کوي. ډېره زیاته مننه. کور ودان د دغه ملګرو به دا هغه له یاده ونه وځي چې پلانکی سلام کوي. خامخا یې وایي. بلې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ابراهیم صاحب ښه جوړ یې؟ مننه. کور ودان. څوک رایه مو وکاروئ؟ زدران محمد خیر نارای مولوي صاحب یونس لغماني. مولوي صاحب یونس لغماني صاحب ته ستاسې رایه ورسېده. خوند خو همدا کې چې یوه رایه هغه واخلي یوه رایه دا واخلي. دغسې ګیم بیا ډېره مزه کوي. بالکل زبردسته ګیم روان ده. السلام علیکم. السلام علیکم. مننه. کور ودان راځئ. تاسو هم ستړي مه شئ. خپل نوم راواخلئ. رایه مو وکاروئ. مننه. سجاد الله افغان یم. تاسو اړې لیکلي. افغان صاحب رایه مو چاته ده؟ افغاني صاحب. افغاني صاحب نشته. محمد یونس لغمانی صاحب ته ډېره مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. 18 ته د لغماني صاحب رایې هم ورسېدلې. 26 رایې بیا نایل صاحب لري. اورېدونکی لرو. السلام علیکم. السلام علیکم.
ښه اړیکې پرې شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ خیر. کور ودان آباد اوسې. څوک رایه مو وکاروئ؟ غلام رحمان وایسي مرای مې کاري عبید الله ته. کاري عبید الله نایل صاحب ته ستاسې رایه هم ورسېدله. بالکل ډیره مننه. کور ودان بل اوریدونکی راخلو. نظري صاحب اوریدونکو ته ډیر وخت ورکوو. ستړي مه شئ. ژوندی اوسئ نظري صاحب. مهرباني نوم راواخلئ. څوک؟ ادریس صاحب باور خبرې کوم د خالد بن ولید اصلاحي ګروپ نه. ډیره مننه. ښه کوئ چې خبرې کوئ. رایه د چاته ده؟ محترم مولوي صاحب محمد یونس لغماني ته. ډیره زیاته مننه. کور د ودان خوشحاله اوسئ چې برخه دې واخیسته. 0 د ناتوینکو سیالۍ خپرونه ده او تاسو یې له کاون غږ څخه اورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابراهیم صاحب خو خیرات ده کراوي. کور ودان ډیره مننه. څوک رایه مو وکاروئ؟ مولوي صاحب ته مې رایه. مولوي صاحب ته ستاسې رایه ورسېده. مولوي صاحب 100 کړه او 100 ته د ده رایې هم ورسېدې. یوازې 1 رایې لرې ده. نایل صاحب څخه دومره توپیر نشته. السلام علیکم. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ. مهرباني نوم راواخلئ. خپله رایه وکاروئ. مننه ابراهیمي صاحب. د ټلیفون په کرښه سلیمان ګلاب د ګل عمروي څخه اړیکه مې هم د مثبت حرکت دی باید خنیولې. سلیمان ګلاب رایه د چاته ده؟ بس نایل صاحب ته. ډیره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ چې برخه دې واخیسته. کمپیوټر مات نه کې ظالمه. څه کوې ته؟ دا ټول د پهلوان ګوتې داسې غټې بل اورېدونکي ته ورځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزانه خاصې خیرت ده. کور ودان څوک رایه مو وکاروئ؟ محمد خیلو نه مې اړیکه نیولې مثبت بهیر نه. رایه مو چاته ده؟ مولوي صاحب محمد انیس لغماني ته. لغماني صاحب پسې ستاسې رایه ولیکل شوه. ورځو بل اوریدونکي څه خوند کوي چې محمد خیل اړیکې روښېږي دومره ډېرې. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ. په خیر اوسئ. محیط رحمان اخندزاده در نواباد څخه. ښه نواباد څخه مو چې برخه اخیستې مهرباني وکړئ. رایه مو چاته ده؟ عبید الله نایل صاحب. عبید الله نایل صاحب ته ډیره مننه. کور مو ودان خوشحاله اوسئ چې برخه مو واخیسته. ستا وړاندوینه غلطه شوه. مولوي صاحب ته دا رایه ورکوئ. یقین زما هم یقین دلته و خو هلته نواباد نه دلته خپل کور دی وروره. د نایل صاحب و کیدای شي ګاونډي. السلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ښه راغلاست. څوک رایه مو وکاروئ؟ څوک خبرې کوئ؟ مصطفی یم د عمردیو څخه. رایه دې چاته ده؟ وزیر محمد آغا. ښه ډېره مننه. کور وزیر صاحبي کوه محمد آغا ارماني ته. محمد وزیر صاحبي ته. محمد آغا ارماني سره اسرائیلي ده. السلام علیکم. مننه. نظري صاحب تاسو سلام لالا ابراهیمي ته سلام کوم. کور ودان. مننه. نوم راواخله او رایه دې وکاروه. مننه. تشریح ادبي بهنه وطنګړی خیر محمد له کابل څخه. رایه د چاته ده؟ مننه. رایه مې عبید الله نایل ته. نایل صاحب ته ډیره مننه. کور مو ودان خوشحاله اوسئ چې برخه مو واخیسته. نایل صاحب 13 رایې لري. 21 رایې بیا مولوي صاحب لري. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ. رایه مو وکاروئ. نوم مو واخلئ. محمد انس لغماني ته ډیره مننه. یونس لغماني صاحب پسې ستاسې رایه ثبت شوه. بالکل همداسې د 22مه رایه وه چې ترلاسه یې کړه. سلامونه. ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ. نوم راواخلئ. رایه مو وکاروئ. بریالی محمد خیل ما د ښه بریالی محمد خیل خبرې کوم د اصلاحي ګروپ څخه. رایه مو چاته ده؟ مولوي صاحب ته. مولوي صاحب یونس لغماني ته. ډېره زیاته مننه. لومړی مولوي صاحب ته داسې ده چې هر چا ته رایه ورکوي. مهله چې لومړی مولوي صاحب ته رایه ورکوئ بیا نوم واخلئ. نو خبره دا ښه خبره ده ځکه چې رایه خو د حساب شي. چا ته چې رایه ورکوئ لومړی رایه ورکوئ نو صحیح خبره ده. یاسې یا داسې چا یو ته رایه ورکوئ نو لومړی رایه ورته ورکوئ بیا نوم راواخلئ. که بیا مړی کم پرې کېږي یو ځای خو به یې نیولی وي که نه. کار خو به شوی. د محمد خیل خو ټولې رایې لیکه نو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ستړي مه شئ. زمونږ غږ اورئ؟ مهرباني ستاسو اړیکه له موږ سره وصل ده. خبرې وکوئ. څوک؟ ډېره مننه. د دوی په موبایل کې نو څه ستونزه پیدا شوه. بله اړیکې ته ورځو. السلام علیکم. السلام علیکم. نظري صاحب محترم ښه یې جوړ خیر. آباد اوسئ. کور ودان څوک رایه مو چاته ده؟
د هجران غلامان مرکز څخه رایم محمد یونس لغمانی ته لغمانی صاحب ته ډیره مننه. کور مو ودان خوشحاله اوسئ چې خپل رایه مو وکاروله. سلیریشته ته د لغمانی صاحب رایه ورسېدې او ډېر شرایه بیا لري. نایل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ښه راغلاست. څوک رایه مو چاته ده؟ خبرو کوم رایه مې د محمد یونس لغمانی ته ده. لغمانی صاحب ته ستاسې رایه ورسېده. ډېره زیاته مننه. کور ودان نظري صاحب محترم، تاسو ګورئ لغمانی صاحب کافي رایه ترلاسه کړي دي په وروستیو کې. تقریبا 15 رایې توپیر لیدل کېږي، هېڅ توپیر نه ده. هو همداسې ده. السلام علیکم. السلام علیکم نظري صاحب جوړ مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. نوم راواخلئ، رایه مو وکاروئ. زین الله نقیب یم د محمد خیلو د خالد بن ولید اصلاحي ګروپ ناره مې د محترم مولوي صاحب محمد یونس لغمانی صاحب. ډېره زیاته مننه یاره. محمد خیل والا مې ومنل. پرله پسې اړیکې روښیي یاره. آفرینې. صحیح. غټه خبره. د لنډ نظم اورو د نایل صاحب. اختر راغی مو خفایو د اختر سیالی مو نشتا په ژړا ژړا تیریږي. حساب مې ځکه برابر که چالته وړاندې د نه جالبه چې د پهلوان چې وي کله چې زور په تا ته راشي بیا ناد ته ورشي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مشئ رایه مو وکاروئ. د رحیمه نواباد څخه مولوي صاحب یونس لغمانی ته مې رایه ده. ډېره زیاته مننه. کور ودان لغمانی صاحب رایه ترلاسه کړه. دواړه خوږ ژبې ناتخوانان دي. نایل صاحب هم نننۍ سیالۍ کې شته، د لغمانی صاحب سره سیالۍ کوي. نو اورېدونکی لرو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم سلام ورحمت الله. مهرباني ستړي مشئ. صاحب له مرکز څخه رایه مې د نایل صاحب ته مو رایه ده. ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. له ډېر ځنډ نه وروسته نایل صاحب یو بله رایه ترلاسه کړه. هو مسلسل رایه د لغمانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام خیر جوړ. کور ودان څوک رایه وکاروئ؟ عبدالله ام د ګلارام څخه نایل صاحب ته رایه ده. کور ودان ډېره مننه. کور ودان زموږ د سټوډیو په ساعت 30 دقیقې تېرې شوي دي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد خالد بن ولید اسرائیل ګروپ نه خدي کړي مولوي صاحب محمد یونس لغمانی ته رایه ده. کور دی ودان ژوندی اوسئ چې برخه دې راواخیسته د ناتوینکو سیالۍ خپرونه تاسو د کون غږ خپلواکي راډیو څخه اورئ. درنو اورېدونکو که غواړئ په خپرونه کې راسره برخه واخلئ په 0 یا 3 یا 50 2 شپېته همدا زموږ د سټوډیو شمېره ده. په همدې شمېرې راسره برخه واخلئ. السلام علیکم. ستړي مشئ. وعلیکم سلام. ښه راغلاست. درته وایو څوک؟ میرویس خان. رایه د چاته ده؟ نایل صاحب ته. ډېره دا څه رقم خبرې وي. جالبه خو دا ده چې رایه به ورسوو، خو خبره دا ده چې دا غږ به څنګه کړو. خو خیر رایه رسوو ځکه دومره په مشکل اړیکه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم سلام ورحمت الله. ستړي مشئ مهرباني. مننه. د غرونو شاهین نوید الیاس یم د علیشنګ ولسوالۍ شمکر څخه. الیاس صاحب رایه مو چاته ده؟ عبید الله نایل ته. نایل صاحب 34 رایه ترلاسه کړه. ډېره مننه. او مولوي صاحب محمد یونس لغمانی 28 رایه لري. بل اورېدونکی لرو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ښه راغلاست. څوک رایه مو وکاروئ؟ مننه. ماستر دلسوز مې تړی لیکلی. دلسوز صاحب رایه چاته کاروئ؟ لغمانی صاحب. لغمانی صاحب ته ډېره مننه. کور ودان. څه خوند کوي. ما ته خو دغسې سیالۍ ډېر زیات خوند راکوي. تاسو جالب هم وي. ډېره جالبه سیالۍ ده. فرق نه کېږي چې څوک به یې ګټي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مشئ. خبره صاحب خیر. مننه. کور ودان ته دې نوم راواخله او که محمد خیلو نه یې چې ستاسو رایه لغمانی صاحب ته ورسوو. نوم مې پوهاند عبیدالله نایل ته مې رایه ده. ډېره مننه. عبیدالله نایل ته چې رایه ورکوئ نو 15 رایه وه چې نایل صاحب خبره ونه کړې ابراهیمي صاحب چا به وهلی. السلام علیکم. السلام علیکم. محمد غني دریاب یم د لومړي محمد خیلو څخه. رایه دې چاته ده؟ محترم مولوي صاحب محمد یونس لغمانی. ډېره مننه. لغمانی زه وایم چې د محمد خیلو دا څه ځوانان چې دي ټول راټول شوي یو ځای کې ناست دي او ضربه لګیا دي زنګونه وایي. دا خبره یې ځکه اړیکې روښیږي او 15 رایې فرق لیدل کېږي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو ستړي مشئ. عبدالله مبشر یم د چلمټۍ نه. مبشر صاحب مهرباني وکړه. محمد خیل او چلمټۍ نږدې دی. رایه چاته ورکوئ؟ عبید الله نایل ته. عبید الله نایل صاحب ته رایه ورکوئ. ډېره مننه. کور ودان. نظري صاحب ولې په قار هستئ؟ زما څه کار دی چې زه په قارېږم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور اخی خیرت ده. کور آباد. څوک رایه وکاروئ؟
هلو اړیکه مو وصل ده. سلام حسین خبرې کوم د محمد خیل د کنا د خالد بن ولید اصلاحي ګروپ څخه رای ورکوم محترم مولوي صاحب محمد انیس لغمان. ډیره مننه رای دی واخیستل کور د ودان شو دی اوس چې برخه در واخیسته ملګري میسج کړی رضوان الله مدني وای د نایل صاحب هغه د مور نظم نشر کی تاسو یو ځل چې وای هغه بیا نشر سم ده نشر. السلام علیکم. سلامونه علیکم احترامات پښتنه مې نو ادب قبول منظور. ډیره مننه کور ودان خوشاله اوسئ مهرباني. مننه خوشاله اوسئ اثر ارمانیم لخصال انګار ولې مې لغمانی صاحب لغمانی صاحب ته مراد ډیره زیاته مننه کور مو ودان خوشاله اوسئ چې برخه مو واخیسته. 22 رای لري لغمانی صاحب 14 رای لري نایل صاحب یعنی دومره توپیر نشته بالکل توپیر نه وي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم ستړي مشي ډیره مننه. څوک؟ عبدالنصیر امیری من د شنکلنه. امیری صاحب رای مو چاته ده؟ قاری صاحب عبد الله نایل صاحب. ډیره زیاته مننه کور مو ودان خوشاله اوسئ چې برخه مو را سره واخیسته. نایل صاحب 13 رای ترلاسه کړه. بل اوریدونکي لرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ابراهیمي صاحب خیر جوړه کړی ده. ډیره زیاته مننه کور مو ودان مهرباني نوم را واخلئ بیا مو رایه وکاروئ. حضرت وحید ما د الینګار څخه د شیخ رضا امریکا نیولې او رایه مې هم محمد انیس لغمانی صاحب ته ده. ډیره زیاته مننه کور مو ودان لغمانی صاحب یو بله رایه ترلاسه کړه. نو 4 رایې توفیر لیدل کیږي دومره توفیر نه ده 15 نه 4 توفیر راغی. اوریدونکي راخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ستړي مشي. نایل صاحب ته ستاسې رایه ورسېده کور آباد. بل اوریدونکي هم شته ابراهیمي صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ستړي مشي. مهرباني خاډي کې پرې شو ډیره زیاته مننه ورڅخه کورې ودان نو برخه واخیسته خاډي کې پرې شو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني تاسو نوم را واخلئ بیا مو رایه وکاروئ. صفی الله جهادیار د محمد خیل څخه د رایم لغمانی صاحب. جهادیار صاحب ډیره مننه کور ودان خوشاله اوسئ چې برخه دې را سره واخیسته. بل اوریدونکي لرو نظري صاحب. السلام علیکم. نظری صاحب کومونه کې د پاکستان نه راځي یا ضروري په دې څو ډول ټول په سلام کوم ما دیګر مو په خیر کور بعد راځي رای مو وکړوي نو مو واخلئ راته خوشاله اوسئ د مو پاته راکته د بهري او تنګړه عمران درمان هم د کمزور مرزه ته رای ورکوم نایل صاحب ته ډیره مننه کور ودا نو کورو بل اوریدونکي سم ده. السلام علیکم. السلام علیکم ابراهیمي صاحب خیر. ډیره زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسئ. نوم راته راواخلئ. څوک؟ نوم حضرت الله د الینګار ولسوالۍ رای مې ده الحافظ قاري صاحب عبید الله نایل ته. ډیره زیاته مننه کور مو ودان خوشاله اوسئ چې برخه مو واخیسته. نو نایل صاحب 40 ته رای خپل ورسولې 4 کې بیا د مولوي صاحب یونس لغمانی رای ولاړی. السلام علیکم. السلام علیکم. ډیره مننه څوک رای مو وکاروئ. زه قاری برکت الله سلیم د سرخان رای مولوي صاحب محمد انیس ته. ډیره زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسئ چې برخه مو واخیسته. 15 ته رای رسیږي د لغمانی صاحب یوازې 15 رای توپیر لیدل کیږي. 4 شپږ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ابراهیم څنګه جوړه کور ودان څوک له کومه ځای رای مو چاته ده؟ مالا انم د ملي تواس نه ولې رای دې چاته ده؟ قاری صاحب بدلان حالته نایل صاحب تاسو رای ورسېده. پښای ګروپ نن نخکاری پښایان نخکاری ګلارامیان نخکاری دا چرته ورکی تاسو ډیر نادره کدي دوی. بلې هو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جوړه په خیر. مننه کور ودان خوشاله اوسئ. نوم مراد راواخلئ څوک له کومه ځای؟ سب کوچم له مرکز څخه لغمانی صاحب ته راغله. ډیره زیاته مننه کور دې ودان خوشاله اوسئ چې برخه دې واخیسته. لغمانی صاحب تاسو رای منګ ورسوله. تاسو ډیره مننه کو بل اوریدونکي راخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسان الله مدینه ابا نارای مخاری صاحب عبد الله نایل ته. ډیره زیاته مننه کور دې ودان نایل صاحب یو بل رای ترلاسه کړه. 2 ته د نایل صاحب رای ورسېدي او 14 رای بیا لري مولوي صاحب محمد یونس لغمانی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ستړي مشي. نوم دې الله درد یم اورې عبید الله نایل ته. ډیره زیاته مننه کور دې ودان خوشاله اوسئ چې برخه دې واخیسته. 15 دقیقې تیرې دي 10 او 3 دقیقې ورسره څو راځي 14 دقیقې پاتې دي زموږ د خپرونې پای ته رسېدو ته. السلام علیکم. وعلیکم روزان خاصی خیرت ده کور ودان رای مو وکاروئ. احمد امام محمد خیل نه رای مولوي
مولوي صاحب محمد انیس لغماني ته لغماني ډېره زیاته صاحب مننه. ستاسو کوم ودان رایه د محمد خیلو ملګري چې زنګ راوهي له مخې ښکاري چې دا د محمد خیلو ملګری شو. بلې علت به یې څه وي؟ څنګه د محمد خیلو ملګري که تاسو فکر کوئ چې برخه اخلي زه یې درته له مخې وایم چې دا د محمد خیلو نه ده. زه هم درته وایم نو دا څه علت راځه زه یې درته دا ځل وایم. سمه ده. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر شه قداری ده. ډېره مننه. څوک رایه مو وکړه؟ کامران خبرې کومه قاری صاحب عبید الله ته مې رایه ده. ډېره زیاته مننه کامران جان. کور د ودان چې برخه دې واخیسته 440 رایې لري نایل صاحب او 30 رایې لري مولوي صاحب محمد یونس لغمانی. السلام علیکم. السلام علیکم. ښه تاسو ستړي مشئ اړیکه مو وصل ده. ښه اړیکه یې پرې کوو ولې چې د نورو اورېدونکو وخت ضایع کېږي. بلکل بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مشئ. کور ودان رایه مو وکاروئ نو ډېره زیاته څومره تیز غږېږي. کور ودان. ښه 38 رایه وه چې مولوي صاحب ترلاسه کړه. السلام علیکم. ډېره مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. مهرباني نوم راواخلئ رایه مو وکاروئ. ډېره مننه. کور د ودان خوشحاله اوسئ چې برخه دې واخیسته ژوندی اوسئ. ښه 46 نه بلکې 45 رایې لري نایل صاحب او 38 رایې لري لغمانی صاحب. بلې السلام علیکم. نظري صاحب سلامونه تا ته کوم او بیا چې څوک ګوري 9.4 کوم ټولو ملګرو ته کوم او دا رنګین مازدیګر دې په خیر شه. کور د ودان 9.8 دا ډېر خوند کوي. څوک له کومه ځایه رایه مو وکاروئ؟ مننه قربان جار عثمان همدرد یم د مثبت حرکت د بهیر او بیا له شپې اصلاح لیسې د خارۍ ورکوم نه یې صاحب ته د خدای په امان. ډېره مننه. اصلاح لیسې څخه شاګردان دي ما وړاندې وویلي. بلکل مننه. اورېدونکی بل راخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مشئ. مهرباني څوک له کومه ځایه؟ مننه فردوس شیرزی مې تاسو کړی. فردوس شیرزی صاحب رایه مو چاته ده؟ نایل صاحب. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان نایل صاحب نو خپلې رایې څه ناڅه پورته کړي بیا هم 40 ته رایې ورسېدلې 38 رایې بیا لري یونس لغمانی صاحب. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. له محمد خیلو درته ښه راغلاست وایو. مننه. خیر زه له محمد خیلو نه خالد بن ولید اسلامي ګروپ ولي احمد یم زما مولوي صاحب محمد. ډېره مننه. کور ودان ډېره مننه. نو ښکاري لرې ځای نه ښکاري. دا ملګري ښکاري. نو راډیو سره زیات نه دي پاتې شوي. مطلب چې کله اړیکه نیسي نوي اورېدونکي زاړه اورېدونکو فرق مونږ کوی شو. بلکل همداسې ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدین به تماس روخان به تماس مولای لغمان رحمت به فیضلان نایل. تشکر. زنده باشین. خوش باشین که در برنامه که ما اشتراک کردین. 40 رای شد از نایل صاحب و 39 رای گرفته مولوی صاحب یونس لغمانی صاحب. نو یو رای په دې دری شعر باندې ترلاسه کړ. ډېر غټ کار دی دا یو رای. ګوره السلام علیکم. سلام ته نظري صاحب سلام نه کور ودان آبادو سے څوک رایه مو وکاروئ؟ هلو بلې اړیکه مو وصل ده. ښه اړیکه به پرېږدو ښاغلی نظري صاحب ځکه چې د نورو اورېدونکو وخت نیول کېږي. بل اورېدونکی راخلو. السلام علیکم. ښه د دم اړیکه پرې شوه. ستونزه شبکه کې ده. سمه ده. کله چې وروستۍ شیبې کېږي تاسې شاهد یئ ابراهیمي صاحب چې زموږ موبایل نور جام شي نور بیچاره وبال دی ډېر زیات. ځینې وخت که تاسو خیال کړی دا غږ چې بند شي بیا اړیکه هم ډېر وخت کې پرې کېږي هم نه او بیا چې پرې شي بل اورېدونکی راغی راڅخه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. ستړي مشئ. رایه مو وکاروئ. کور ودان څوک؟ هغه بادر د لغمان ولایت سمنګان نه رایه دې چاته ده؟ عبید الله نایر ته نایل صاحب ته ستاسې رایه ورسېده. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې برخه مو واخیسته 49 رایې لري نایل صاحب او 19 رایې لري مولوي صاحب محمد یونس. 10 رایې توپیر دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. ستړي مشئ. نایل صاحب ته ستاسې رایه ولیکل شوه. 50 پوره شوه د نایل صاحب په روانه سیالۍ کې او غټې رایې ترلاسه کړې. حقیقت خبرې خو نظري صاحب لرې د نه چې مو ته هم نن ډېر اورېدونکي راخیستي. یقینا هو مونږ زیاتې خبرې نه دي کړي. اورېدونکي د دې شاهد دي. یو اضافي خبرې مو هم نه دي کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. له محمد خیلو ستړي مشئ.
له محمد خیل له مرکز څخه. رایه د چاته د نوم دی نوم د عبید الله نایل صاحب ته مې رایه دی. کوم غږ و؟ دا اوس نر غږ و که د ښځې؟ سلاته شو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. څوک رایه مو وکاروئ؟ الحمدلله خدای پاک فضل له تاسو خاص دی او رایه ورکوم محمد یونس لغماني صاحب. لغماني صاحب ته زبردست ډېره مننه. ودان لغماني صاحب څلوېښتو ته خپلې رایې ورسولې. بلې 7 دقیقې وخت شته زموږ د سټډیو په ساعت باندې. 11 رایې فرق لیدل کېږي. السلام علیکم. وعلیکم. مهرباني ستړی مه شي. څوک؟ زه شیرمرم له ګلګل الینګار نه رایه مې د محمد یونس لغماني ته. ډېره زیاته مننه. ښه دې وکړل چې لغماني صاحب ته د رایې ورکړه ځکه چې 40 ته د نوموړي رایې هم ورسېد. 10 رایې توپیر لیدل کېږي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. څوک رایه د چاته ده؟ ساجد مرکز څخه رایه کوي. رایه مې د نایل صاحب. نایل صاحب ته ستا رایه ډېره زیاته مننه. کور دې ودان چې برخه دې واخیسته خوند خو دا کړي چې ماشومان اړیکې روښوی شي. والله یقین وکړه غټانې روښۍ وی دوی ته ورکوي. السلام علیکم. ستړي مه شئ. وعلیکم. ستړي مه شئ. څوک رایه وکاروئ؟ مرکز څخه رایه دې چاته ده؟ مایل ته. نایل ته ډېره مننه. ما درته نه ویلي. هغوی یو ځل خبرې کړي دویم ځل بیا غږ نه کوي که نه ماشوم ته یې ورکوي. ښه چلیال خو دي. ښه چل یې خو زده کړی. چاره نشته هلته پې اړیکه پرې کېږي که دلته اوس چل وایي. السلام علیکم. السلام علیکم. سلامات وړاندې کوم د قانون غږ کارکونکو او اورېدونکو ته. زه خو بیا وایم چې ټول محمد خیل ته د زموږ سلامي. مهرباني نوم راواخلئ. زمرلم د ښار نه خبرې کوم. لغمان ښار نه. رایه مو چاته ده؟ دا څنګه غلط شو؟ عبید الله نایل ته وروره. ډېره زیاته مننه. دا اورېدونکی نه وی. وګوره نقلم بل چا ورکوه ورته ځکه موږ غلط شولو. اورېدونکی نه وی. السلام علیکم. السلام اړیکه داسې ښکاري چې پرې شوه بلې هو. السلام علیکم. ستړي مه شئ. جوړ په خیر رایه مو وکاروئ. یونس لغماني صاحب. ډېره مننه. کور مودان خوشحاله اوسئ. 42 ته د لغماني صاحب رایې ورسېدې او له دې سره نو نایل صاحب رایې څو شوې؟ د 54 رایې لري. کافي رایې ترلاسه کړي دي. بل اورېدونکي ته به ورشو. السلام علیکم. السلام علیکم ابراهیم صاحب. جوړ په خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني نوم راته راواخلئ. څوک له کومه ځایه؟ فردوس د محمد ګمان څخه اړیکه نیولې. رایه مې مولوي صاحب محمد یونس ته ده. ډېره زیاته مننه. کور ودان ژوندي اوسئ چې برخه مو راسره واخیسته. 43 ته د لغماني صاحب رایې هم ورسېدې. 15 دقیقې وخت پاتې دی زموږ د سټډیو په ساعت باندې. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سلامونه احترامات نومانه ابراهیم صاحب. ډېره مننه. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني څوک له کومه ځایه؟ وحید الله احمد محمد خیل له کلي څخه. ښه دې کړي چې برخه دې راسره اخیستې. مهرباني رایه د چاته ده؟ رایه مې مولوي صاحب ته. مولوي صاحب ته مو رایه ده. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې برخه مو واخیسته. 44 ته د مولوي صاحب رایې ورسېدلې. دومره فرق نه لیدل کېږي که چېرې 4 دقیقې وخت لرو که پرله پسې مولوي صاحب رایې ترلاسه کړي نو امکان د دې ولري چې مساوي دي شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظري صاحب جوړ په خیر. مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. څوک له کومه ځایه؟ مولوي صاحب ته مې رایه ده یونس ته. ښه ډېره مننه. کور د ودان خوشحاله اوسئ چې برخه دې واخیسته. ژوندی اوسئ. له تاسو ډېره مننه. 9 رایې توپیر لیدل کېږي. 45 رایې لري مولوي صاحب محمد یونس لغمانی صاحب او عبید الله نایل صاحب بیا 54 رایې لري. اورېدونکی لرو. دا راخلو له ده سره غږېږو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه له دې ښه جوړې؟ کور ودان آباد اوسئ. څوک رایه مو وکاروئ؟ عبدالقدیم حسیني مرکز نه رایه ورکوم. محمد یونس لغمانی ته. لغمانی صاحب په وروستیو کې رایې واخیستلې. کافي رایې ترلاسه کړي دي. 46 ته یې رایې ورسېدې. نو اورېدونکي راخلو پرله پسې وخت دوی ته ورکوو. السلام اړیکه نشته. السلام علیکم. ستړي مه شئ. جوړلا همدلته قصابي څخه رایه مې محمد صاحب. ډېره مننه. کور ودان ترلاسه مو کړه ستاسو رایې. نو جالبه خو دا چې اړیکه نه وه ما سلام واچوه. زه خیر. کله کله داسې کېږي. 3 دقیقې وخت شته دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه عبد الله صاحب یم. کلاران څخه خبرې کوم او نایل ته مې رایه ده. ډېره مننه. کور ودان 55 رایې لري. نایل صاحب 40 رایې لري. مولوي صاحب محمد یونس لغمانی صاحب لرې نه ده. بلې السلام علیکم. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. خیر ویسې مننه. کور مو ودان نوم راواخلئ. رایه مو وکاروئ.
فردوس انواري له تاشکړې څخه له رای مې د نس لغماني. ډیره مننه. کور د ودان مخې ته د زیړي ګلونه بل اوریدونکو راخلو نظری صاحب چې سیالي ډیره خوندوره شوې ده دغه وخت کې. اوریدونکو برخه را سره واخلئ ستړي مشئ. السلام علیکم. السلام علیکم. سلامونه احترامات د کاون غږ راډیو ټول مینواله ده. ډیرو خبرو را تیر شي نو مو واخلئ. او رای ورکوم عبیدالله ناهل ده. ډیره مننه. کور ودان مخې ته مخه کور دوه دقیقې وخت شته د ابراهیمي صاحب زموږ د سټوډیو په ساعت باندې اوریدونکي شته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه. څوک رای مو کاروي؟ منیر احمدي لغمان ولایت مرکز څخه. رای دې چاته ده؟ نایل صاحب څخه. نایل صاحب کافي مینوال دی هم لري، بل طرف ته لغمانی صاحب هم مینوال شته دي. بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. خبرې وکوئ چې وخت مو پای ته رسیدونکی د 2 دقیقې وخت لرو. السلام علیکم. ابراهیمي صاحب سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته د کاون غږ کې شرف څلور فم ټولو ملګرو ته. مننه. کور مو ودان نوم راواخلئ، رای مو وکاروئ. ډېرې خبرونه به تیر شو. اما د هدایت الله پښتوني ما د مصطفی د بیبر څخه او پیل نو مرزي سیمې څخه بس رای ورکوم عبیدالله نایل ته. عبیدالله نایل صاحب ته فکس پوره 1 دقیقه وخت شته دی. اوس 1 دقیقه واوختله. څومره رای به موږ واخیستلی شو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمیم او خیل نو رای مې لغمانی صاحب ته. لغمانی صاحب ته بل اوریدونکي ته زر زر ورسو. رای ترلاسه کړي دي، کافي رای ترلاسه کړي دي. په رښتیا هم السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. ستړي مشي رای مو چاته ده؟ رای مې مولا عبدالباسط محمد خیل څخه رای مې مولوي صاحب یونس لاوی. مولوي صاحب یونس ته ده. بل اوریدونکي هم راخلو. غټه خبره ده چې 500 ته د مولوي صاحب رای هم رسیدي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. رای مو چاته ده؟ څوک؟ قرآنای مجید څخه. ښه. رای مو چاته ده؟ خان نمبر رای ده وکاروه. چاته؟ محمد یونس لغمانی ته. ډیره مننه. مولوي صاحب ته رای ورکول. نږدې مې درته اړیکه پرې کړې وه کنه بس قسمت دې ښه ونو. السلام علیکم. ابراهیمي صاحب سلام تاته. نظري صاحب ته سلام نه اتې شو. ډیره مننه. په مخه دې ښه شه. وخت پوره شو. وخت پوره شو او نشو کولای. ښه. نو ډیره مننه. یقینا ښه سیالي وشوه نن په ټوله کې. سیالي وشوه چې بیخي ټیټ. یو 50 رای ترلاسه کړي لغماني صاحب او 50 رای نایل صاحب ترلاسه کړي. بلې توپیر ورایو. توپیر په وروستیو کې بالکل داسې ښکارېدله چې لغمانی صاحب د بریا خپله کړي، ولې چې تقریبا 3 رایو ته هم یو وخت خبره ورسېده چې لغمانی صاحب د مخکې شي له نایل صاحب څخه. خو دا چې نایل صاحب مینوال هم زیات دي په لغمان کې، د هغې اړیکې هم زیاتې راغلې، نو مونږ مجبوره څوک چې چاته رای ورکوي هغه پسې حسابېږي. نایل صاحب نن خپرونه کې له مولوي صاحب محمد یونس لغمانی صاحب څخه یو څه زیاتې رای ترلاسه کړي. نو د دې سره مولوي صاحب محمد یونس لغمانی صاحب نه بلکې نایل صاحب بل پړاو ته لاره پیدا کړه. قدرمنو دوستانو، خپرونه ده د محمد خیلو ملګرو ته د نورو لر او بر ملګري چې هغوی مولوي صاحب ته خپله رایه وکاروله. نو ډیره مننه کوو د هغوی څخه هم چې هڅه یې وکړه، کوشش یې وکړو، رایې خپلې استعمال کړي. بل طرف ته که چېرته عبیدالله نایل صاحب ته وګورو، د هم کافي مینوالو کافي اوریدونکو دوی ته هم خپله رایه وکاروله او هماغه و چې نایل صاحب بل پړاو ته لاره پیدا کړه او بل پړاو ته هغه ځای ته چې تقریبا د هغې کسان چې دي د هغې ته رسیدونکي اشخاص زموږ تر ډیره ګټونکي دي، ولې چې د هغې کې اوس 4 کسان پاتې دي چې شمس الحق افغاني صاحب دی، عبیدالله نایل صاحب اوس ورغې، د دې سره جوخ ساجد الله جذباتي صاحب، حامد احساس، دا 4 ملګري ورغلي. په دې کې 3 کسانه کامیابیږي، یوازې یو کس پاتې کېږي. دا چې یو کس څوک دی دا به زموږ په البته سبانۍ خپرونه کې تاسو ته دا مشخص شي، دا به هم درته معلوم شي. نو ډیره مننه. الله ټولو ملګرو څخه پیغامونه هم را سره شریک کړي دي. ملګرو وایي چې یونس نظامی او نور رحمان رحمانی له خوا نایل صاحب ته مبارکي وایم. وزیر سیفي صاحب هم نایل صاحب ته مبارکي ورکړي. رضوان الله مدني صاحب د اتحاد ګروپ په نمائندګۍ باندې د هم خپل استاد نایل صاحب ته مبارکي ویلې ده. د سره ترڅنګ بیا میرویس شیرزي صاحب هم
ترڅنګ مې کاکا جان شیرزی مبارکي وایو نایل صاحب ته له دوی ټولو ملګرو څخه په ټوله کې ډېره مننه. کورونه د ټولو ودان وي، ډېره زیاته مننه له دوی څخه کوو چې خپرونه نن را سره واورېده. ما سره هم څه پیغامونه شته، زه به هم دوی ته سر ور ښکاره کړم. سادات پیغام را استولی، مننه ورڅخه کوو. کور ودان ساحل سادات یم وایي له تاسو ډېره مننه چې دغه سیالۍ موږ ته وړاندې کوئ او له ده هم ډېره مننه شوم. ډېر اوسي چې برخه را سره واخیسته. نایب صاحب ته مبارکي ویلې ده، ډېره زیاته مننه ورڅخه کوو. کور ودان نو زنګ مه راوهئ او زموږ شخصي شمېرې ته ستاسو د زنګ نه ستاسو هغه نشو ویلی، یوازې همدغه زموږ شخصي شمېرې ته میسج وکوئ، موږ یې درته وایو. خیر ځکه چې تاسو زموږ خپرونې سره مینه لرئ. ابراهیمي صاحب پیغامونه دې که پاتې وی وایي. ښه، عبیدالله نایل صاحب ته مبارکي ویلې ده، نو نوم یې خپل نه دی راستولی. اخر کې خپل نوم لیکئ ځکه ستاسو شمېرې خو موږ سره صف نه دي چې ستاسو نومونه به موږ ته راشي. رضوان الله مدني پیغام راستولی، ډېره مننه ورڅخه کوو. وایي د سوله ایز کاروان ویان رضوان الله مدني یم، پیغام درته پرېږدم مدني صاحب. ښه، ډېره مننه رضوان الله مدني صاحب. کور مو ودان. عبیدالله نایل ته د مبارکي ویلې ده، له ده هم ډېره زیاته مننه. ادریس رحیمي د مرګي دې هیر شي او دا به له ځانه ووایم چې مخکې را سره و او یو ځانګړی سټایل باندې نن راغلی و، ده هم مبارکي ویلې ده، له ده هم ډېره مننه. کور ودان خپرونه پای ته رسوو. ښاغلی نظري صاحب، سبا ته 2 خپرونې لرو ابراهیمي صاحب. جالبې سیالۍ دي، جالبې خپرونې دي، هغه هم را سره واورئ. یوه 10 بجو کې ده او یوه بیا چې دغه نو دغه ټایم کې 4 بجو کې ده. 10 بجو کې چې کومه سیالي لرو هغه نو د ګران ملګري ناتوانان دي، نو 4 ناتوانان دي، سبا ته ختمیږي. بله ورځ بیا موږ وروستي پړاو ته ورځو. بالکل. بیا په هغې کې اوله درجه، دویمه درجه دا انتخابیږي. سبا ته مونږ چې کوم ملګري ټاکو هغه نو د 10 بجو په ټایم کې ساجد الله جذباتي صاحب دی د حامد جان احساس پر وړاندې، دا دواړه ښه کافي مینوال لري. او شمس الحق افغاني صاحب دی بیا د عبید الله نایل صاحب سره. دې دواړو ملګرو کې 2 وځي 2 پاتې کېږي. هغه 2 چې پاتې هغوی بله ورځ بیا سیالي ده، هغوی به نو بیا د هغوی څخه یو کس راځي، یو کس به بیا د 3 ته ورځي. همداسې پروسیجر دی. بالکل. ښه تشریح مو ورکړه. زه م یوازې پیرنا چومه. درنو اورېدونکو، دغه 4 ناتخوانان چې راووتل او ناتخوانانو تاسو ورته ښه غوږ کېږدئ. دغه 4 خپل منځ کې سیالۍ کوي. 2 دانې مخکې ځي، 2 پاتې کېږي. مثال 2 چې پاتې شو، همغه 2 چې پاتې دي بایلونکي دي، هغوی بیا سیالۍ کوي. دغه نه یو دانه ډراپ کېږي، یو راځي بیرته، بیا 3 موږ سره پاتې کېږي. د 3 تر منځ سیالۍ کېږي، 3 واړه انتخابېږي. یعنې مثال له 3 څخه نایل صاحب ده، یا شمس الحق افغاني صاحب ده، یا بل هر ناتخوان ساجد جذباتي صاحب ده، یا همدغه 3 مثال راغلل بره راغلل. نو دوی 3 واړه موږ ټاکو، بیا تاسو اډیکې راخلو، تاسو به خپلې رایې ورکوئ. لومړی، دویم، دریم دا به ګټونکي حسابېږي. نو خپرونه همدلته پای ته رسو. تشریحات خو همدومره چې موږ تاسو ته درکړ، په دې هیله چې تاسو پوه شوي اوسئ. درنو اورېدونکو، خپرونه پای ته رسېږي. سبا 10 بجې راځو او مازدیګر 4 بجې بیا راځو. خو تاسو موږ ته هم دعاګانې کوئ. ډېر مشکله ده چې دومره خپرونې تاسو ته کوو. یقیني نظري صاحب ډېره سخته ده، غټه انرژي غواړي. نو بیا موږ د ورځې خوب هم نه کوو ځکه د اختر دپاره برنامې نیسو، هغه ته هم برنامې جوړول دي. نو خپرونه زموږ پای ته رسېږي. د 5 بجو خبرونه نظري صاحب تاسو راته ووایي. درنو اورېدونکو، تاسو له نظري صاحب څخه د 5 بجو خبرونه واورئ. نور نو زموږ د خپرونې وخت پای ته ورسېد. د خدای په امان.